د ننګرهار امنیه قومندانۍ نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت له خوا سلګونه بېوزلو او هغو کسانو سره چې تر دې وړاندې به یې سوال کاوه نغدي مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته 15 زره افغانۍ ورکول شوې. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان سید طیب حماد وایي دغه مرسته د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي حکم له مخې ترسره کیږي چې موخه یې د بېوزلو ملاتړ او د سوالګرو راکمول دي. ننګرهار ولایت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لورې نن شاوخوا د 350 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وشوله چې هرې کورنۍ ته 15 زره افغانۍ ورکړل سوې. د اړمنو کسانو د لاسنیوي او د سوالګرو د راکمولو په خاطر دغه مرسته ترسره شوله. دغه راز د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت غړی حافظ عبدالحمید الهام وایي د مرستو دغه لړۍ د تیرو 2.5 کالو را په دې خوا پیل شوې چې هره میاشت 200 سوالګرو کورنیو سره نغدي او خوراکي توکو مرسته کیږي. د امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي حکم پر اساس باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې د تیرو 2.5 کالو په جریان کې موږ هره میاشت د مستحقو سوالګرو سره نغدي او د خوراکي توکو مرسته کوو. مرسته اخیستونکی اسرار الله وایي خوشحاله دی چې نغدي مرسته ورسره ترسره شوې چې په وینا یې د اختر لپاره به د خپلې کورنۍ او ماشومانو ته اختریز توکي پرې واخلي. نړۍ مننه زمونږ د دې نه د دې مرستې نه دغې باندې زمونږ هر شی کېږي. یو څه 100 روپۍ جوړه جامې دي هغه به هم یوانانو له پکې والو، چا څپله کینې هغه به هم والو. بس یوه جهان مننه دغه زمونږ د دې مرستې نه د دې مجاهدو چې موږ سره وشوه. الله دې وکړه چې هر وخت دپاره په موږ همدغسې نظر په خیر شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي 2400 تنه سوالګر بایومیټریک شوي چې 613 هغو سره یې د بېلابېلو خوراکي توکو مرسته هم شوې ده.